ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني یوه مرکه کړې ده او په هغه مرکه کې د افغان طالبانو په اړه غږېدلی دی. ښاغلي غني خپل افغان ولس ته هم پیغام رالیږلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنوونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. هغه په مرکه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې رد کړلې چې ګواکې د افغانستان څخه وتلو پر مهال یې د ځان سره 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وړي دي. تر غني وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره متحده ایالاتو ځانګړی مفتش یا سیګار هم په تازه راپور کې وویل چې ښاغلي غني او ملګرو لخوا دومره ډیرو پیسو لیږدول احتمال نه لري. سیګار په خپل لومړني راپور کې چې د کانګرس جګپوړو دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ته یې استولې وي، ویل یې چې په هغه هلیکوپټر کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غني میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو، د 500,000 امریکایي ډالرو څخه ډیرې نه دي لیږدول شوي. په ښاغلي غني او جګپوړي سلاکارانو یې دا تور لومړی په کابل کې د روسیې سفارت ولګاوه. سفارت د RIA خبري اژانس ته ویلي و چې مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غني د هیواد څخه وتلو پر مهال د ځان سره 4 موټر او یو هلیکوپټر د نغدې پیسې څخه ډک کړی و او د دې امریکایي ډالرو اندازه یې په اټکل توګه 1.9 میلیونه ښودلې وه. خو سیګار په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوه چې د افغانستان د مخکني حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو دولتي ارادو څخه لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک نه دی معلوم شوی. ښاغلي غني په دې مرکه کې په دوحه کې د امریکایي او طالبانو سره د سولې تړون ناوړه وبوله او زیاته یې کړه چې د خبرو اترو د ټولو اصولو څخه پکې سرغړونه شوې وي. د خرابات ټي وي چینل درنوونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.